که یو سړي روژه نیولې ده او دی هغه روژه چې کومې نیولې ده ادې په نیمه کې قصدن ماته کی نو دغه انسان دپاره څه حکم دی نره؟ د ده دپاره دا حکم دی چې دی به بیا 2 میاشتې روجې نیسي. 2 میاشتې به بیا روجې نیوي. او جی پرله پسې به 2 میاشتې روجې نیسي. که ده نه په دې 2 میاشتو روجو کې یو روجه هم پاتې شوله دی به بیا د سر نه 2 میاشتې روجې نیسي. واه، که یو سړي روجه نیولې ده او د قصدن ماته کړه بیا به 2 میاشتې روجې نیسي لګاتار. که د 50 نیولي په دغه 2 میاشتو کې 10 ورته پاتې او د 50مه وخوړه په دغه 2 میاشتو کې دی به بیا د سره بیا د سره چې خوري دغه کې منځو منځ کې بیا د سره. داسې ده که نه بچې؟ ډېر سخت حکم دی. نو پکار دی چې دغه سیز سره دغه روجې سره دې سره ټوکې ونه کړو. که یو سړی روجه خور وي شته داسې ډېر شته. که یو سړی روجه خور وي روجه خوري روجه نه نیوي روجه یې وخوړه نیوي نه د سر اډو نیوي نه هغه دپاره څه حکم دی؟ دی څومره خطره کې دی؟ دی جی دی به خپل دی لکه ګناهګار شو دا ګناه کبیره ده. دی کو دغه روجې په بدل کې ټول عمر هم روجې ونیوي نو ده د یوې روجې د کمۍ نه برابرېږي. زبردست. دغه یو روجې دا نه برابرېږي د دې هغه کمۍ نه راګرځي. که دی ټول عمر هم روجې ونیسي نو هغه کمۍ د دغې روجې مطابق هغه نه برابرېږي. او ګناه کبیره هم ده چې یو سړی روجه خوري او دی به دا روجه به قضا راګرځوي استغفار به هم کوي. خو که ټول عمر روجې ونیوي نو دغه یو روجې چې ده نو هغې ته نه رسي نه راګرځي روجې واپس. داسې ده که نه؟ قدرمنو دغه یو 2-3 خبرې دا ستاسو ذهن کې راوستې. د دې نه زه خپل ذهن سره به یو خبر وکړم. په دین کې خبرې نه کوم. په دین کې د ځان نه خبرې کول نه دي پکار او نه دی هغه رضا الله راولي چې د ځان نه په دین کې خبرې وکړو. خو زه هسې سوچ دا وایي د ډېرونو سوچ په دا وایي چې چا ضمیر ژوندی وي چا کې احساس وي چې بھائی مونږ د سهار نه تر ماښامه پورې دا روجه نیولې ده په مونږ باندې اوبه بند چای روټۍ بند. نو که سړی وګوري تنده سوره لګي لوږه هم لګي انسان ته. نو دغه ټایم کې که انسان سوچ وکړي دا به هغه انسان سوچ کوي هغه رور به سوچ کوي د چا چې ضمیر ژوندی وي چا کې چې څه نه څه احساس وي د بل دپاره نو هغه به بیا په کوجه کې د یو غریب کورنۍ خیال ساتي د یو غریب یو مسکین خیال به ساتي چې بھائی مونږ خو روجه کې سوره به تږي کېدو سوره به اوږي کېدو. نو د دې نه دغه هم یو سبق مونږ ته راځي چې په دې 12 میاشتو کې دا یو میاشت داسې راځي چې په مونږه تاسو باندې روجه نیولی کېږي چې د رمضان میاشت ده. نو په دغه کې احساس والا خلکو ته ضمیر ژوندي والا خلکو ته دا یو احساس ملاویږي چې بھائی په عام ورځو کې مونږ له پکار دي چې زمونږ په دې چم ګاونډ کې ډېر غریبانان ډېر بېوسه داسې دي چې هغوی غوښه نه وي لیدلي منډې تړلي. نو پکار دي چې د دې نه مونږ دغه دا ذهن کې کیدو چې بھائی که چېرې کوجه شوه په روجه کې خو مونږ صدقې دا وغیره کوو خو چې دغه عمل بیا په کوجه کې هم جاري وساتو چې بھائی په روجه کې به سوره لوږه مونږ ته لګېده سوره تنده به لګېده. نو دغسې چې مونږ په دې کوجه کې بیا ځان سره واده وکړو چې بھائی مونږ به یو غریب له یو مسکین له یو بېوسه له چای روټۍ دا به مونږ بندوبست کوو سوره چې زمونږ نه کېږي. بچې ته به روجه نیسې؟ څنګه به روجه نیسې؟ روجه به څنګه نیسې؟ روجه روټۍ نه بغیر روټۍ نه بغیر به روجه نیې. نو روټۍ به ترېنه مخکې نه خورې؟ روټۍ روټۍ نه. روجه به ته څنګه نیسې؟ یو څو روجه راله که روجه روټۍ به پکې نه خورم. روټۍ به پکې نه خورې؟ نه. اوبه خو پکې څکو که نه لږې لږې؟ نه. ولې؟ روجو کې خو خلک اوبه نه څښي. اوبه نه څښي؟ روجه به نیوي؟ څه ټایم نه څه ټایمه پورې به نیوي؟ چې روجې ټایم وي. چې روجې ټایم وي.
دا روجه خلک ولې نیسي بچې؟ الله ته خوشحالېږي. زبردست و ماشاءالله ماشاءالله. الله په دې خوشحالیږي. او چې یو سړی روجه ونیسي الله به وله څه ورکوي بیا؟ الله جنت کې به غټ جنت ورکړي. جنت کې به ډېر غټ جنت ورکړي. نو ته به څو روجې نیوي؟ زه چې څونه روجي چې څونه روجې. دا کوم څیز دی چې الله تعالی به دا کوم عمل دی چې د هغې به بدله الله تعالی خپله ورکوي؟ الله تعالی ته خپله په تیار څه. دا د کوم عمل کوم کار کوم نیکي ده چې مونږ یې وکړو د هغې بدله به مونږ له الله تعالی په خپله راکوي. روجه ده که نه؟ روجه ستا په شان واړه واړه ډوډیان دي ګوري څه ورته ویل غواړې هغوی ته؟ هغوی ته نه جي ستا په شان ښکلي ډوډوګان دي پروګرام ګوري که نه هغوی ته ویل غواړې چې روجې به نیسئ که نه؟ ووایه که نه ستا په شان ډوډوګان دي ګوري دي یا هغه هی تا ته ګوري څه ورته ویل غواړې؟ روجې به نیوي که نه؟ ستا په شان چې واړه واړه دی به روجې نیوي؟ ووایه ورته وایه روجې ونیوئ. روجې ونیوئ. دا د چا حکم دی؟ د الله. د الله. زبردست.